دوستانو څوک چې شراب وسکي او یا زنا وکړي الله تعالی د هغه څخه ایمان داسې لري کوي لکه څنګه چې د انسان جامې له بدن څخه لري کوي. ځینې داسې کسان هم شته چې د ښځې د میړه په غیاب کې له هغې سره د جنسي اړیکو هڅه کوي او زنا کوي، خو خدای تعالی د داسې کسانو لپاره سخت عذاب ټاکلی دی. حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی څخه پوښتنه وکړ چې ګناهکار ته به څنګه سزا ورکول کیږي. په جواب کې الله تعالی فرمایي چې د هغه لپاره به د اور څخه جوړ شوی جامې جوړه شي، که هغه کالی د غره په سر وغورځول شي هغه به غره ټوټه ټوټه کړي. الله جل جلاله د زناکار په اړه فرمایي چې زناکار په آسام کې وغورځول کیږي. آسام د جهنم یو کنده ده چې بوی یې دومره بد بوی کوي چې کله زنا کوونکی په دې کنده کې راښکته شي نو د هغه د خولې بوی ټول د دوزخ خلق ځوروي. او ویلی شو ګرانو دوستانو که ښځې وي او که نارینه د زنا کوونکو د تناسلي نه دومره بد بوی راځي چې په جهنم کې د نورو خلکو پوزې ته رسیږي او خپل عذاب یې هیروي. په پای کې دعا کوو چې لوی خدای جل جلاله د موږ ته د نیکو اعمال توفیق راکړي تر څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان وژغورو او د خدای له عذاب په امان کې شو. آمین. ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ او ویډیو لایک کړئ. مننه.